نو سلامونه او نیک هیلو مو هر کله کوم. امید لرم چې ټول به روغ جوړ اوسئ. تاسو به دا څو ورځې مخکې خبر شوي یئ چې ناز اقبال له خپل میړه څخه په یو ویډیو کې طلاق غواړي. ویډیو در سره حتما تر اخره پورې وګورئ. زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي چې لاندې په سور رنګ کې سبسکرایب لیکلی سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د ګونګړي علامه د هغه هم ووهئ. ناز اقبال چې څو ورځې مخکې له خپل میړه په یو ویډیو کې طلاق غواړي او میړه یې هم ورته طلاق ورکوي، وروسته بیا دواړو له دیني عالمانو نه پوښتنه وکړه او په خپلو خبرو کې وویل چې زموږ طلاق نه دی شوی، خو ځینې حنفي علما دا خبره رد کړې او وایي دا طلاق رښتیا دی. اول باید ناز اقبال له بل سړي سره واده وکړي، بیا 3 میاشتې بعد باید بیرته له جاوید فضا سره نکاح وتړي. خو له دې خبرو تیریږو او دا وایو چې آیا ناز اقبال ولې له خپل خاوند څخه طلاق واخیست. د دې لپاره مو له ډېرو پلټونو وروسته دا راز ښکاره کړ چې ولې دوی له یو بل سره وران شوي دي. اصل کې دا کار زموږ د نن سبا پښتنو له وجې شوی، ځکه چې په هیڅ به خبر نه وي او لایو به راشي او یو ته به ګل مرجان او بل ته به ګل خان وایي. د همدې خلکو د لاسه چې ځان ته مبارزین وایي د دوی ژوند تباه شو او د دوی ګناهګار همدا خلک دي. ځکه ناز اقبال د پاکستان ده او جاوید فضا بیا د افغانستان دی. تر اوسه دوی ډېر وخت تیر کړ خو خپل منځ کې یو کوم جنجال رانغی، خو اوس ځینو سپوی د دواړو خواو پښتنو منځ کې نفرت واچوه. بیا یو څه وخت مخکې ناز اقبال BBC ته په یو مرکه کې وویل چې پاکستان کې ما سره ډېر بد شوي دي. صحیح ده، هغه خبره په ځینو د پاکستان ورونو باندې بده لګېدلې او دا د هغوی حق جوړیږي ځکه چې په خپل هیواد هر څوک خفه کېږي. خو د جاوید فضا ملګرو بیا د جاوید فضا غوږونه ډکول او په کور کې د ناز اقبال او جاوید فضا ترمنځ داسې خفګان راغی چې خبره تر طلاقه ورسېدله. که BBC ته ناز اقبال هر څه ویلي وو خو بیا هم ناز اقبال په خپل وطن خفه کېږي او د خپل وطن باره کې کومه بده خبره نشي اورېدلی. د دې ویډیو نه مې مطلب دا دی چې خدای ته وګورئ، نور دا نفرتونه پرېږدئ. تاسو منځ کې د انسانیت، اسلامیت او پښتو داسې 3 رښتې دي چې که هر څوک یې عملي کړي هیڅ یو انسان به بل انسان سره نفرت ونه کړي. او بل د کوزې پښتونخوا ورونه زموږ ورونه دي، نو هیڅکله خپلو ورونو پسې سپکې سپورې نه وایي. او همدارنګ د کوزې پښتونخوا ورونو نه دا هیله کوم چې د افغانستان پښتانه ستاسو ورونه دي او ورونه یو بل ته خور مور نه یادوي. 2 ورځې ژوند دی نو په مینه محبت یې تیر کړئ، بیا د خپلو زړونو احساس وګورئ چې ژوند کې مو څومره بدلون راځي. دا به زموږ نننۍ ویډیو. امید دی چې ویډیو مو خوښه شوې وي. که خوښه شوي مې وي نو حتما یې در سره لایک او له نور دوستانو سره مو شیر کړئ او زموږ د یوټیوب چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ. مننه.